په خوست ولایت کې د کوچني کاروبارو خاوندان وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په سوداګریز فعالیتونو کې د پام وړ پرمختګ راغلی او د کاروبار لپاره مناسبه فضا رامنځته شوې ده. دوی د ډاډمن امنیت ستاینه کوي او وایي د امنیت ټینګښت د پانګونې او سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا لپاره غوره زمینه برابره کړې چې له امله یې د خلکو اقتصادي فعالیتونه هم زیات شوي دي. البته په 300 روپۍ کوم 300 روپۍ کاروبار में الحمدلله 10 لک تر سوالای ده او 10 لک کې ممازیا سامان کې جوړوم په خپل سارا 15 شپږ شګونه سره دي و شګونه سره دي دا وځي کې بولځي کې تجربه متاروړي. د کوچني کاروبارو خاوندان زیاتوي چې د بازار د پراختیا او د سوداګرۍ د ودې لپاره لا ډیرو اسانتیاو ته اړتیا ده څو وکولی شي خپل کاروبارونه نور هم پراخه کړي. دا کاروبار د موږ خپل دی د اسلامي امارات د رتاک سره د خپل وخت پیسې دا موږ وړي کې کاروبار شروع کړی دی غواړو چې دا کاروبار ستر شي او دننه لاس نفري زه په میل ستو. دوی له شتمنو هېوادوالو هم غوښتنه کوي چې د هېواد دننه پانګونه وکړي ځکه د دوی په باور کورني پانګوال د اقتصادي ودې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د هېواد د ځان بسیاینې په برخه کې مهم رول لري.